سلامونه او احترامات مو منئ ښه راغلاست. دا هم د نن ورځې مهم خبرونه. د طالبانو سیاسي مرستیال ملا برادر یوې بهرنۍ رسنۍ سره په خبرو کې ویلي که امریکایان په ټاکلې موده ونوځي پر وړاندې د نورو ګامونو په اخیستلو غور کوي. د هلمند ولایت کجکي کې یو بلک هاک چورلکه نسکوره شوې. میدان وردګ ولایت کې 22 عسکر او پولیس طالبانو سره یوځای شوي. ملګري ملتونه وایي د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 3458 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې. طالبانو د ملکي تلفاتو په اړه د یونما یاد راپور رد کړی دی. پاکستاني ځواکونو د هلمند په بارامچی کې 2 دروازې جوړې کړي. مکې مکرمې ته د حاجیانو د ورتګ لړۍ پیل شوې. امریکا کې د یوې الوتکې د سقوط پیښه کې 6 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې. د خبرونو پای.